د افغانستان د ځینو مخکنیو چارواکو له شتمنۍ د پردې پورته کول. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. وال سټریټ ژورنال په یو راپور کې لیکلي چې پخوانی حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي چې له هېواده بهر ژوند کوي ښکلي او میلیونو ډالرو کورونه لري. د دغه راپور له مخې حمدالله محب، عطا محمد نور، اکلیل حکیمي، خالد پاینده او مصطفی او داسې نور د میلیونونو ډالرو په ارزښت متحده ایالاتو کې او دوبۍ کې کورونه لري. راپورونه زیاتوي چې یوازې د پخواني حکومت د مالیې وزیر اکلیل حکیمي په متحده ایالاتو کې د 10 میلیون ډالر په ارزښت یو کور لري. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښ شوي زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.